چې بس د حکومت پیسې دی او دا غستل غواړي دا چې په څه طریقه باندې سړی دی داسې نو په دې وجه باندې نن سبا دا قسمه قسم خبرې تاسو اورئ که نه پلانې پوسټ په دومره روپو باندې خرڅ شو او پلانې ټیسټ آوټ شو دومره پیسې خلکو ورکړلې په دې NTSO کې دا نن سبا چې کومې ګپلې شروع دي او دا پوسټونه موسټونه خرڅېږي په لکونو روپو باندې 2 لکه او 3 لکه او 4 لکه او 15 لکه او 6 لکه روپۍ په دې باندې دا خرڅ شي زه دې ته صرف د نصیحت په طور باندې دا خبره کوم د نصیحت په طور باندې چې څوک په دې عمل کې اخته دي که دا د حکومت خلک دی که دا د انتظامي خلک دی او یا څوک عملا په خپله باندې پیسې ورکوي او دا د چا پوسټ اخلي نوکري اخلي ټیسټ اخلي نو یو خدا چې دا څوک چې دا عمل کوي که دې کې بابو ملوث دی که په دې کې چېرته سیکټري ملوث دی که په دې کې کلاس 4 ملوث دی نو د ناکاره سفارش وکړو الله ساء ما یزرون په دې کې به دا راځي د خپل د ګناه پیټې هم په شا کوي د دې د ګناه پیټې به هم په شا کوي دویمه دا دا څوک چې په دې کې پیسې اخلي دا حرام یې او درېیمه دا چې دا څوک په دې باندې پیسې ورکړي چې ځان له ما پوسټ واغستو دې ته مونږ ګناه نه وایو بس ما ځان له نوکري واغستله دا نوکري به د بل چا حق کېدو به دومره تعلیم کړو چې دا نوکري د هغه رسېدله تا دومره تعلیم نه دی کړی هغه دومره نمبر یې اخیستی وی چې په دې نمبرو باندې دا پوسټ هغه اخیستی شو د هغه حق کېدی شو دا د هغه نه تا حق ځان نه واغستو نو په دې پیسو باندې چې تا دا نوکري واغستله دا ټسټ یې په واغستو او دا پیسې دې ورکړلې دا پیسې ته خو بیا په دې تنخواه اخلي دا تنخواه به ته اخلي دا تنخواه به ته کور ته راوړي په دې تنخواه باندې به خپل بچو له رزق راوړي په دې تنخواه باندې به ځان له خوراک راوړي لباس به په دې باندې ځان له اهلي په دې باندې به ستا مور او پلار هم خوراک کړي د هغوی خېټو ته به حرام ځي په دې وجه باندې د دې نه ځان ساتل پکار دي دا ډېر خطرناک یو لوبه شروع شوله زموږ په دې وطن کې په دې وطن کې دا لوبه شروع شوله چې بس خلک په پیسو باندې ځان له چابونه اخلي په پیسو باندې ځان نوکرۍ اخلي او د دې په پاداش کې بیا ټول په حرامو باندې هر څه په حرامو کې اخته دي حرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه او دا خبره زه دا وایم دا زمونږ د مولیانو صاحبانو خلکو ته اسانه کړې ده چې بس ډېر ګناهګار بیا به عمرې له لاړ شي نو عمره کې به توبه وباسي الله به دې معاف کړي حج له به لاړ شي حج مبارک کې راځي چې کله سړی حج وکړي نو الله یې د ګناه نه داسې پاکوي که یوم ولدته امه لکه مور چې نوې راوړی ده د مور نه نوې پیدا شوی د ګناه نه پاک شي چله به ولګو ما تبلیغ له به لاړ شم زه به د ګناه نه پاک شم قرآن به په ترجمه باندې ختم کړم نه په دې نه خلاصېږي نه د قرآن په درس بیا سړی بچ کېږي پردی حق د قرآن په درس باندې معاف کېږي نه په چله باندې معاف کېږي نه په عمره باندې او نه په حج باندې نه په جهاد باندې دا زه نه یم دا حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک جهاد اعلان وکړ جماعت کې ناز د نمونه لیکلي یو کس راغی د الله رسول وایي که زه ستا سره لاړ شم او زه هلته کې جنګ کوم او زه مړ شم نو زه به څه وایي انت شهید ته به شهید ما دپاره به څه تا له به جنتونه وي مزې به وي خوندونه به وي ویا سړی وی چې بس مزید لاړو ایسته وایي ویل هنیئا هنیئا مزید یې منډه کړه دروازې له ورسېدو رسول الله ورته آواز کړو واپس راشه چې راغی ویل څه راته ویل الله رسول ویل هذا جبریل اتانی اوس جبریل راغی ویل ما ته وی چې دې ته ووایه که ته شهید شي الله ورته خپل حق معاف کړي خو الا الدین پردی حق ورته نه معاف کېږي ګورئ شهادت باندې هم پردی حق نه معاف کېږي لہذا دا سوچونه فکرونه که موږ کوو چې اوس به دا حرام وکړو دا نوکریانې به والو د پوسټونه به والو بیا به توبه وباسو نو توبه څه ته ویلی کېږي توبه دې د حق به ورکړې چاله دا ټولې پیسې چې تا ګټلې دا به د حکومت پشاران په بینک کې جمع کې بیرته نو په دې شپېته کاله کې تا 2 کروڑ روپۍ ګټلې دي او که تا به کې 1 کروڑ ګټلې دي دا بیا حکومت ته پچالان باندې جمع کوي په بینک باندې داسې څوک کولی شي داسې یو صالح تاسو لیدلی دی چې هغه ټول من حرام کړي او بیا یې توبه ایستلي و هغه ټولې پیسې راغستې دي او هغې په بینک کې جمع کړي دي چې دا پیسې دا زما حرامې وي موږ خو صرف ګیره پرېږدو او سروګوټې جامې رومیال پټکې مزیدار 2-3 ولم وله ورکړي بس صرف دا او ښکلی رومیال مزیدار بس دا په اوږه باندې راچولی دی سپینې جامې نه داسې نه دا به دا څومره حرام چې موږ ګټلي کور ته موړي دا بیا موږ جمع په دې وجه باندې دا خبره مې په تاکید ځکه وکړله چې دې حرامونه ځان ساتل پکار دي حرام الله تعالی نه معاف کړي پردی حق الله تعالی نه معاف کړي الله وایي الا ساء ما یزرون ساء ما یزرون ډېر بد چې دی هغه چې دی یلي او دې په شا کوي به